د لوی او بخښونکي څښتن تعالی په سپېڅلې نامه چې انسان یې پیدا او د زده کړې وړتیا یې په برخه کړه. نن ورځ زموږ لیکچر د نروس سیستم په باره کې دی. نروس سیستم یا عصبي سیستم. عصبي سیستم چې دی د انسان تر ټولو لوی تنظیمونکی، کنټرولونکی او ارتباطي سیستم دی. څه شی دی؟ نروس سیستم تر ټولو لوی تنظیمونکی، ریګولیټور، کنټرولونکی تر ټولو لوی تنظیمونکی او کنیکټیو یا ارتباطي سیستم دی. تنظیمونکی، کنټرولونکی او کنیکټیو. ارتباطي په دې معنی یا کنیکټیو په دې معنی باندې چې د وجود ټول اعضاوې چې دی ورسره کنیکټ دي. د وجود چې کومه برخه ګورئ، حتی د پښې ګوته که ګورئ هم د دې سره کنیکټ ده. که تاسو دغه د پښې ګوتې ته معمولي ضربه ورسي نو څه شی کېږي؟ د دغه ځای نه د حسي حجراتو په واسطه باندې څه شی کېږي؟ پیغام ځي او نروس سیستم ته، عصبي سیستم ته ځي. عصبي سیستم کې چې دی باندې تحلیل کېږي چې دغه ځای کې ضربه لیدل شوې یا مقصد دغه ځای کې اور دی یا ګرم دی، دغه ځای نه د ګوته دې خوا که یا پښه دې خوا که. دغه چې دی ارتباطي کنیکټیو سیستم دی. کنیکټیو شي. کنټرولر که تاسو فکر وکړئ د وجود ټوله برخه چې دی د عصبي سیستم څخه کنټرولېږي. یعنې په لنډ مثال کې به زه تاسو ته پلس ریټ درکړم. پلس ریټ چې کوم دی دا د د عصبي سیستم په واسطه باندې دی دغه خپل ټاکلی مقدار چې کوم دی، لکه په منټ کې باید دا 22 ځل څه شی وکړي؟ ضربه وخوري. نو دغه 22 دغه عادت چې کوم دی دا د څه شي په واسطه کنټرولېږي؟ د نروس سیستم په واسطه باندې کنټرولېږي. همدارنګه تنظیمونکی که تاسو ګورئ د حرکت په وخت کې د انسان د وجود تعادل ساتي. دغه تعادل چې کوم دی دا تنظیموي. نروس سیستم چې دی د دې نروس سیستم وظیفوي او جوړښتیز واحد څه شی دی؟ نیورون دی. نرو سیل چې کوم دی، نرو سیل چې کوم دی، نرو سیل تاسو مخکې ویلو چې سیل څه شي ته وایي؟ د ژوندیو موجوداتو وظیفوي او جوړښتیز واحد ته سیل وایي. همدارنګه د نروس سیستم چې دی دا په خپله د یو حجراتو نه جوړ دی چې هغه حجرات ته نرو سیل یا څه شی ورته وایي؟ نیورون. نیورونز ورته وایي. چې عصبي سیستم د څه شي نه جوړ شوی؟ د نیورونونو نه جوړ شوی. دغه نیورونونه په خپل ذات کې په څو ډوله دي؟ په 3 ډوله باندې دي. چې یو ته وایي موټور نیورون، موټور نیورونز. دویم ته وایي سینسري نیورونز. او دریم ته څه شی وایي؟ انټر نیورون. انټر نیورونز. دغه موټور نیورونز چې کوم دي دا څه وظیفه په غاړه لري؟ دا د سپاینل کارډ او د براین نه څه شی اخلي؟ پیغامونه یا الکتریکل سیګنل چې کوم دي دا اخلي د براین یا د سپاینل کارډ نه او چیرته وړي؟ د بدن ټول هغه مربوطه اعضاوې چې کوم دي، مقصد پښه شوه یو ځای کې ضربه ولیدله نو دا دغه ځای نه د سیګنال اخلي او چیرته وړي؟ پښې ته وړي د سپاینل کارډ او براین نه. یعنې د سپاینل کارډ او براین نه چې دی دا څه شي اخلي؟ سیګنل اخلي او چیرته وړي؟ د وجود هره برخه چې د دغه پیغام مربوط کېږي هغه ځای ته رسوي. همدارنګه سنسوري نیورونز چې کوم دي دا څه شی کوي؟ دا حسي، دې ته څه شی وایي؟ حسي نیورونونه. دا د حس وظیفه په غاړه لري.
د حس منګه په وجود کې څو حسونه لري؟ په وجود کې منګه 15 حسونه لرو، صحیح ده؟ 15 حسونه لرو. تاسو په دې باندې خبرې مخکې ویلي د بیولوژي کې. لومړی چې ده ټچینګ دی، دویم هیرینګ دی، دریم سیینګ دی، څلورم سمیلینګ دی او پنځم ټیسټینګ دی. نو که چېرته ټچینګ کېږي، که د پوستکي سره یو شی ټچ کېږي، نو حسي حجرات چې دی د دغه ځای نه دغه پیغام یا دغه سیګنل اخلي، چېرته وړي؟ براین سپاینل کارډ ته وړي. یا که چېرته هیرینګ کېږي، اورېدل کېږي، نو دغه حسي حجرات چې کوم دي دا به څه شی کوي؟ دا به دغه پیغام براین یا سپاینل کارډ ته وړي. یا که مثال لیدل کېږي، یا ورسره په څنګ کې سمیلینګ بوی کېږي، او یا ذایقه د خوند کتل کېږي، دا به ټول د سینسري نیورونونو په واسطه باندې به د دې سیګنل یا پیغام چې کوم دی ځي چېرته؟ براین یا سپاینل کارډ ته، یا براین ته ځي یا سپاینل کارډ ته ځي. همدارنګه انټر نیورون چې کوم دی، د دې وظیفه څه شی ده؟ د دې وظیفه دا ده چې موټور نیورون او سنسر نیورون د دې ترمنځ ارتباط برقرار کړي. د موټور نیورونز او د سنسر نیورونز ترمنځ ارتباط برقرار کړي. دا د انټر نیورون وظیفه ده. نیورون خو پیژندلو منګه چې نیورون څه شی شو؟ نیورون د عصبي سیستم جوړښتیز او وظیفوي واحد دی. همدارنګه په درې ډوله دی: موټور، سنسري، انټر نیورون. چې موټور نیورون پیغام اخلي د سپاینل کارډ یا براین نه پیغام اخلي او د وجود ټولو برخو ته وړي. سنسري نیورون چې کوم دي دا د حسي حجرات دي چې د حس دنده په غاړه لري، حس اخلي او چیرته وړي؟ براین یا سپاینل کارډ ته وړي. او انټر نیورون چې کوم دي دا د دې دواړو ترمنځ څه شی کوي؟ ارتباطات برقرار ساتي. اوس راځو موږ نرو سیستم ته، چې د نرو سیستم د څه شي نه جوړ شوی؟ نروس سیستم چې کوم دی دا د دریو لویو برخو څخه جوړ شوی ښه، چې لومړی برخه براین ده، دوهم برخه سپاینل کارډ ده، او دریمه برخه څه شی ده؟ پخپله نیورونز. نرو سیستم چې کوم دی دا د څه شي نه جوړ شوی؟ د براین، سپاینل کارډ او نیورونز څخه جوړ شوی دی، یا نیورانس چې ورته کوم وایي، د دې څخه جوړ شوی دی. اوس راځو موږ دې ته چې دغه نرو سیستم چې دی دا به څه وظیفې په غاړه لري؟ فنکشن اف نروس سیستم یا د نروس سیستم وظیفې چې کومې دي. د دې لومړنۍ وظیفه څه شی ده؟ تھینکینګ، سوچ کول. تاسو به کله سوچونه کړي؟ دغه سوچ چې کوم کوي دا د څه شي وظیفه ده؟ دا د نروس سیستم، عصبي سیستم وظیفه ده. چې دا به بیا په راتلونکي درسونو کې وایو چې دغه سوچ په کوم ساحه د عصبي سیستم په کومو برخو کې کېږي، ځکه موږ خو عصبي سیستم خو ډېر لوی سیستم دی. نو دغه نروس سیستم چې کوم دی دغه تھینکینګ چې دی یا سوچ کول چې کوم دی دا د نروس سیستم کومه برخه ده. همدارنګه بله وظیفه د دې څه شی دی؟ سلیپینګ ده، خوب کول، استراحت کول، چې دا په خپله د نروس سیستم وظیفه ده. همدارنګه لرنینګ، زده کول په خپله د نروس سیستم وظیفه ده. همدارنګه میموري چې کومه ده، حافظه چې کومه ده د انسان، دا په خپله نروس سیستم پورې تړلې وظیفه ده.
همدارنګه که موږ ډېرې وظیفې موږ نور لرو د نروس سیستم زموږ چې دی دا نور ډېرې وظیفې په غاړه لري چې په خپله په څه شي کې په ډایجسشن کې هم دا دنده په غاړه لري. دغه ټول دندې چې دی لکه په پلز ریټ کې د پلز ریټ څه شی ساتي د پلز ریټ تعادل ساتي، همدارنګه د ریسپایریشن ریټ تعادل ساتي، ار ریټ تعادل ساتي. زیاتې وظیفې نورې دي چې څه شی کوي عصبي سیستم یې په مخ باندې وړي. دا د عصبي سیستم وظیفې وي. همدارنګه اوس وایو چې نروس سیستم په څو برخو تقسیم شوی دی. نروس سیستم چې کوم دی عصبي سیستم په دوه لویو برخو باندې تقسیم شوی. یو ته سنټرل نروس سیستم وای او بل ته peripheral nervous system وای چې دته په ځینو کتابونو کې صرف شارټکټ استعمالېږي CNS او دته هم PNS چې دا وروسته په خپله په نروس سیستم چې دی دا سنټرل نروس سیستم چې دی CNS چې دی دا بیا په دوه برخو باندې تقسیم شوی چې یو ته براین او یو ته سپاینل کارډ دی. همدارنګه پریفرل چې دی دا په خپلو څو برخو باندې نور باندې تقسیم شوی دی. نو د دې چې دی د سنټرل نروس سیستم چې دی دا ډېر لوی لیکچر دی. همدارنګه پریفرل نروس سیستم چې دی دا هم ډېر لوی لیکچر دی. نو دا موږ په راتلونکي درس کې یو. نو د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسېږي. تر بیا مو په لوی او بخښونکي الله تعالی سپارم.